مسافرو دپاره به یو نظم ووایو صحیح وایي زه به هم مسافرۍ کې مرمه 8 کلنه ماشومتوب دورانو بیا شونځلمې د لیونتوب دورانو زه یې ګلاب په خپل باغچه کې کړم او پلار مې داخل په مدرسه کې کړم په دغه وخت د 14 کالو ومه په زړه مې غم نه و خوشحاله ومه مالیار باغچه کې د ګلانو نه و په سر مې لاس د مشرانو نه و پلار مې دوبۍ کې مزدوري کوله او ما یې په روپو ښه جواري کوله خوږې مورغې کې ګرځولې بچې د پلار نیازبینه او نازولې بچې څه مې کول چې مدرسې ته تلم او ما څه روپۍ وې میخانې ته تلم چې د غمونو خیال مې کور ته وشو چې ټلیفون مې خوږې مور ته وشو ټول شو راټول په چوت اواز یې وویل په ټلیفون یو سړي داسې وویل په اکسیډنټ کې یو سړی مړ دی بېګا د شپې هغه پلان کې مړ دی په ارمانونو مې سیلاب راغی په کور مې بې نیټې عذاب راغی مور مې د خپل سر نه ویښته وباسي د خوږ دادا مې جنازه وباسي په دغه سوچ باندې سحر ماښام شو د کور بوجونه ټول زما په سر شو د مجبورۍ نه مزدورۍ له لاړم زه د سعودي مسافرۍ له لاړم په تنهایي کې ورځې شپې تېرېږي سختې په ما او په هغې تېرېږي وخت مې په څه ضایع کړو اوس دغه سوچونه کوم د تېرې شوې زمانې ډېر ارمانونه کوم په ما تېر شوی ژوند که بیا چېرته په لاس راغی د پلار د یوې روپۍ راته احساس راغی یو ځل په میاشت کې به یارانو کور ته شپې له تللی کاش چې د یانه زه سکول او مدرسې ته تللی نن به مې ولې سوي سوي اسویلي کولې د کور نه لرې به مې ولې زندګي کولې د انسانانو به مې ولې غلامي کولې افسوس د یانه زه په اوښکو کې رانجه وسکمه په دې خبرو باندې وینې د دې زړه وسکمه ویمه د پلار په شان به زه هم مزدورۍ کې مرمه د کور نه لرې به زه هم مسافرۍ کې مرمه